وایګل سیمه کې یو د وایګل سیمې رواج دا دی څوک چې میلمانه راځي بیا هغوی ته مال ډالۍ ته چې وایګلي ژبه کې ورته ته وایي دا هم تیار شوی دی دا د یو کس برخه ده د مېڅه چې ورته وایي د دې وایګل د ژبه کې دا دغه څه جوړوي دی کې دا څه جوړوي دا اوس بدیګ اچو ها بلاو کړه ته او اته وای کنه ها دا بیا چې پخه کړه راوړ نو بیا وګوره صحیح دی کې دا ټول مواد ګډونو او دا مواد ګډ کړي د ستونه چې دیګ ځای هغه به واچو کم مواد کوم واخله اوس یو خو د غوزان نه چغجي شو یو وړه شو یو د وازغه شو یو مالګه شو صحیح څلور مواد ده جوار وړا چو کنه او جوار بس دا کړکو دا هم موږ نسجان کوو بس موږ سره پاتې لیدونکو تاسو وینئ چې دغه بعضې خواړه تیار شوي دي حاج صاحب دغه کوم دې ته کوم خواړه وایي دې ته لیسپس لیسپس او ها لوړماغ یعنې لوړماغ لیسپس یو شی ده ها زمونږ په جبه لوړماغ دې ته ویل کېږي اته هغه اته دا د ملګرو تم تیار شوی دی او دا لوړماغ هم تیار شوی دغه دوه خواړه لکه چې مخکې دا ما مخکې دلته ویلې ها دا نورو غوښو نه مخکې پخېږي خلک ته نظر کوي چې دا خلک غوښه پخېدو پر وږي کېږي که نه دا لکه یو بل یو سبنارۍ ده خلک ته ورکوي دا وخوري یو 5 منټ تېر شي بیا غوښه پخېږي بیا مثلا هغه پوره ډوډۍ راځي نو لیدونکو دا وینئ تاسې لوړماخ او دغه ایته تیار شوي دي او دا هم کیشلي ورته وایي ښایسته نري نري د غنمو وړو څخه جوړېږي دا هم تیار شوي او موږ دا نسجان کوو تاسې موږ سره پاتې شئ
لیدونکو تاسې وینئ تاسې هماغه د یو کس برخه دومره غټ راغلی او ډېر فوقالعاده پخ شوي دي دا بیا راوباسو دې کې تاسې وینئ لیدونکو دا ویني دا د یو کس برخه ده د میڅه چې ورته وایي د دې وایګل د ژبه کې دا مشرانو ته ورکوي یو دانه فقط دا ټول نه مشر د مجلس ټول نه مشر سړی چې هغې ته دا دی دا ویني دا به وویسته راځئ راځه همکاري وکړئ چې دا وباسو ملګرو تاسې وینئ دا په دې دومره غټ دیګ کې 40 برخه د یو مال څخه جوړ کړي دي او 12 مشرانو میلمنو ته او 12 بیا ښځینه او عامل کې ځوانانو او ماشومانو لپاره ډېر غټ غټ غوښې دي داسې وینئ دا دې نه اوس راوباسو بیا دا وړل کېږي دغه شی کې مالګه اچوي هغه مراحل هم تاسو سره شریک کوو لیدونکو تاسې وینئ دغه غوښه اوس مالګه ته راګډوي په دغه شي کې دا اول سر کې مالګه نه اچوي بیا هلته نه راوباسي دلته مالګه ته راګډوي دا یو فوقالعاده د هر ځای ورته جلا دغه فرهنګ دی چې کوم ځایونه اول مالګه بیا پخېږي بیا راوباسي او ما دلته چې دا وروسته مالګه اچوي دې د خوړو سیستم بیخي فوقالعاده ده او بیخي د نورو ټولو فرهنګونو او د نورو ټولو دود او دستور سره دا ویني دا نور غوښې هم راوړلې دا به هم اوس د مالګې سره یو ځای کوي او بل برخه دوستانو موږ مخکې یادواري کړې وه چې غوښې په دوه قسمه ده یو څاروي نه دوه قسمه غوښه جوړوي چې دا یو وچه غوښه ده یو بل لمده غوښه دغه او بل جالب هم دا ده چې دلته وچه غوښه بیل اچوي لمده غوښه بیل اچوي دواړو برخو څخه 12 بوټي جوړوي او لمده غوښه د میلمنو او د مشرانو ده بل جالبه دوستانو دا ده چې مشران د دې ځي بیا کله چې سړه غوښه ورکړل شي بیا هغه نه خوري تازه دا غوښه راوباسي تازه مالګې سره یو ځای کوي همداسې تازه مشرانو ته ورکوي توده چې دا بله اړخ ته دا خلک وایي چې که چېرې دا توده وي دا مالګه د هډوکي بیخ ته رسېږي چې ټول غوښې ته رسېږي نو واقعا چې جالبه ده خاص کر موږ ټولو لپاره ډېر ښه سیستم دی نو دا غوښه وینئ دوستانو دا د یو کس برخه ده غوښه پخه شوې ده او بل اړخ ته دلته یو داسې سیستم دی کله چې غوښه پخه شي هغه ټول برخې تقسیموي بیا هغې نه وروسته اول دوه کسان کینی یو مشر چې یو بل کس ته نوم اخلي چې دا فلانکي غوښه او فلانکي کس ته ورکړه بیا هغې نه وروسته داسې کېږي دا ټولو کسانو ته غوښه تقسیمېږي کله چې غوښه ټولو ته ورسېږي بیا هغه مشر اواز کوي چې غوښه اوس خوړل شروع کوي تر هغې هېڅ کس ته اجازه نشته چې غوښه شروع کړي او وخوري نو دا یو بیل جالب ده او بل کله چې موږ اوس خپله میلمانه یو کور د دې ودان چې بیا د دې بل سیستم هم دی کوم 9 کسان چې میلمانه وي په میلمنو کې چې بیا کوم کس مشر هغې ته هغه د غوښې ښه برخه چې ده هغې ته ورکوي او بل اړخ بیا چې د دې کلي کور کسان چې وي بیا کور کې کوم کس چې مشر وي هغه ته دغه غوښه ورکوي او بیا خپل د مشرانو جملې چې هغې کې بیا کوم کس چې مشر وي یعنې د رتبو په اساس دلته ډېره فوقالعاده هر څه نه جلا د نورو ټولو ملتونو د ټولو د فرهنګ او د رسم
رسم رواج نه جلا د دې خلکو رسم رواج دی نو ډېر د تعجب او ډېر د عجایبو څخه ډک دي دغه سیستمونه نو واقعا چې مونږ ته ډېر عجیب او تاسې دغه سیستم وګورئ اوس دغه پلان د کم چې دی د ویش دا شروع کېږي مونږ سره پاتې شئ او مونږ اوس لګیا یو په 3 کټګوري تقسیم شو چې سیستم سره مشران ناز دي دغه غوښه تاسې ولیده چې دغه وګوره ډېره غټه غوښه ده او واقعا چې ما ته خو ډېر جالب ده او دا اوس لګیا یو خورو تاسې مونږ سره پاتې شئ دعا د خیر وکړئ ډوډۍ وخوړله بس اول دعا دی